بسم الله الرحمن الرحیم د بریا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست دوستانو. زه عبدالظاهر یم. هغه دوستان چې پوښتنه کوي چې ما کوم پروګرامونه ریکارډ کړي، کومه ویډیوګانې مې ریکارډ کړي، نو دوستانو په یوټیوب کې بریا ټیګ ولیکئ، زما یوټیوب چینل به خلاص شي. کله چې یوټیوب چینل خلاص شو که په دې کې پلی لیست کلیک کړئ نو ټول هغه پروګرامونه چې ما ریکارډ کړي دي لیستونه به یې راشي. مثلا په هغه کې بیسک نیټورک ده چې تر اوسه یې ما 6 ویډیو ریکارډ کړي دي، فوټوشاپ ته چې 14 ویډیوګانې ریکارډ شوي، د ایکسل 24 همداسې د کورل را 12 او دا ټول هغه پروګرامونه دي چې ما ریکارډ کړي. نو که په هر یو باندې کلیک کړئ هماغه خلاصیږي، او مثلا که کورل را باندې کلیک کړئ 12 ویډیوګانې به ټولې مسلسل راشي، هر یو ویډیو چې ګورئ کتلی شئ. نو دا زما د یوټیوب چینل شو، او د دې لپاره چې کله زه نوې ویډیوګانې ریکارډ کوم نو تاسو ته معلومات وشي، نو دا چینل در سره سبسکرایب هم کړئ، نو چې کله زه نوې ویډیوګانې ریکارډوم هغه به هم تاسو ته د نوټیفیکیشن په شکل باندې راځي او تاسو به بیا ترې استفاده کولی شئ. نو دوستانو له وعدې سره سم په دې ویډیو کې له خیره سره پریمیر شروع کوو. نو دوستانو راځو د پریمیر معرفي ته، چې پریمیر کې به موږ کوم کارونه کوو، پریمیر نه به څه رقم استفاده کیږي، پریمیر به څه رقم انسټالوو، ټول هغه ضروري مسایل چې د پریمیر لپاره پکارېږي انشاءالله چې د بریا یوټیوب چینل له لارې به یې تاسو ته ریکارډ کړم. نو پریمیر هم د ایډوب کمپنۍ یو پروګرام ده، لکه مخکې ویډیوګانو کې چې ما ویلي د فوټوشاپ په ټرینینګ کې چې ایډوب یوه ډېره زیاته مشهوره کمپنۍ ده، بالخصوص په ګرافیکس کې مثلا د عکسو د تغییرات راوستلو لپاره فوټوشاپ ده، د ویډیو آډیو د جوړولو لپاره پریمیر ده، او د صرف آډیو لپاره آډیوشن ده، د ډیزاین لپاره ایډوب السټریټور ده. نو ډېر زیات مشهور پروګرامونه لري د ډیزاین بخش کې. نو پریمیر چې د ویډیو ایډیټینګ پروګرام ده او سی سی اخرنی ورژن ده 2019 چې تر اوسه پورې جوړ کړی. نو ایډوب پریمیر چې د ویډیو ان آډیو ایډیټینګ پروګرام ده، یعنی په پریمیر کې موږ تاسو ویډیو ایډیټ کولای شو، په ویډیو کې تغییر راوستلای شو. کومې ویډیوګانې چې الریډي جوړې شوي دي، مثلا موږ د کامرې په ذریعه ثبت کړي وي یا مثلا ډاونلوډ کړي وي له یوټیوب انټرنیټ له هر ځای نه، نو که غواړئ چې په هغو کې تغییرات راولو، مثلا ویډیو دی وي اواز دی بل وي، مثلا عکس ورسره اضافه کړو، مثلا ټایټلز یا خطونه پکې اضافه کړو، دغه شي ته ایډیټینګ وایي. یا مثلا غواړو چې کوم ځای ترې کټ کړو یا مثلا کوم شی پکې اضافه کړو، دغه شي ته ویډیو ایډیټینګ ویل کېږي. نو ویډیو ایډیټینګ چې ده موږ تاسې په پریمیر پروګرام کې کولی شو، او د پریمیر پروګرام ترڅنګ نور پروګرامونه هم شته چې په هغه کې موږ تاسې ویډیو ایډیټینګ کولی شو. خو پریمیر د ایډوب ډېر مشهور کمپنۍ ده او ډېر زیات خلک استفاده ترې کوي، نو ځکه موږ تاسې هم پریمیر ته توجه کوو. راځو ویډیو ایډیټینګ ته، چې ویډیو ایډیټینګ دوه قسمه دای ټایپس دي، دوه قسمه ویډیو ایډیټینګ موږ تاسې لرو، یو لینیر ویډیو ایډیټینګ ده، یو نان لینیر ویډیو ایډیټینګ ده. لینیر ویډیو ایډیټینګ چې دا تقریبا ډېر مخکې استفاده کېدو، 2000 کال نه مخکې استفاده کېدو، او د لینیر ویډیو ایډیټینګ د ویډیو ایډیټ د لینیر ویډیو ایډیټینګ په ذریعه باندې ډېر زیات مشکل وو. یعنی لینیر ویډیو ایډیټینګ کې کله چې به یو ویډیو ایډیټ کول، مثلا په یو ویډیو کې به غوښتل چې یو سین ترې کټ کړي یا مثلا یو سین ور اضافه کړي، نو د دې لپاره به دوی ټوله ویډیو بیرته له سره ریکارډول. هغه وخت وي سی آر کې څه استفاده کېدل، نو کله چې به مثلا غوښتل چې له یو ویډیو نه یو صحنه کټ کړي، نو هغه ویډیو به پلی کول او په بل کې به یې ریکارډول، په یو کې به یې پلی کړه، په بل کې به یې ریکارډ کړه، نو کومه صحنه چې به غوښتل چې ریکارډ نه شي هغه به یې نه ورسره ریکارډول. نو د دې لپاره به دوی مجبور وو چې هغه ټول بیرته له سره ریکارډ کړي، فقط کوم ځایونه چې یې نه غوښتل هغه به یې ترې ایسته کول. نو په دې کې چې د ویډیو کیفیت هم چون لیونی ریکارډیبل ته کیفیت هم له منځه تو، د اواز کیفیت هم له منځه تو، پکې خرابېدو، او بل ضمناً ویډیو ایډیټینګ هم پکې ډېر زیات سخت و. دویم بیا نان لینیر ویډیو ایډیټینګ ده، کوم چې نن سبا موږ تاسې د سافټویرو په ذریعه مثلا پریمیر شو، نور ویډیو ایډیټینګ شو چې موږ تاسې کوو. نو نان لینیر ویډیو ایډیټینګ ډېر زیات اسانه کړی. که چېرته غواړئ چې یو کلیپ ډیلیټ کړئ راسه نه ډیلیټولی شئ، دې ته ضرورت نشته چې بیرته ټول سره ریکارډ شي، کوالټي کیفیت هیڅ شی پکې نه خرابېږي او ډېر زیات ساده ده. نو دا نن سبا چې موږ تاسې کوم وایو، یا دا اوس په دې سیریز کې چې موږ تاسې کوم ویډیو ایډیټینګ وایو، دې ته نان لینیر ویډیو ایډیټینګ وایي. بیا راځو ریزولوشن او پکسلز ته. په ویډیو کې ریزولوشن ډېر زیات مهم ده. کله چې موږ تاسې یو ویډیو جوړو نو باید په کوم ریزولوشن وي. ریزولوشن څه ته ویل کېږي؟ ریزولوشن پکسل پر انچ، چې په یوه انچ کې څومره پکسلز وي، څومره چې د پکسلز تعداد په یوه انچ کې زیات وي هغومره به د ویډیو کیفیت ډېر ښه وي، خو سایز به هم بیا زیات وي. او که څومره پکسلز کم وي، ریزولوشن یې کم وي، نو طبعا ویډیو کیفیت به هم لږ خراب وي او سایز به هم لږ کم وي. پکسل خپله څه ته ویل کېږي؟ پکسل د سمالست ډاټ ان کلر اور پکچر.
د رنګ وړې نقطې ته له کومې نقطې نه چې دا رنګ جوړیږي یا له کومې نقطې نه چې دا عکس جوړیږي یا ویډیو جوړیږي دغه شي ته پکسل ویل کیږي. نو په یوه انچ کې څومره پکسله وي دې شي ته ریزولوشن ویل کیږي. د ریزولوشن موږ تاسې مختلف اقسام لرو چې ویډیوګانې نن سبا په دغو ریزولوشنو کې جوړې شوي دي یا بیا به جوړیږي چې دغه ټول د ریزولوشنو سایزونه او اندازې دي چې سټنډرډ استفاده کیږي چې په دې کې اول اس ډي ویډیوز دي یا سټنډرډ ډیفینیشن ویډیوز دي. د دې ریزولوشن چې دا دوستانو مختلف ریزولوشنونه لري خو ما هغه مشهور درې چې ډېر زیات استفاده کیږي هغه ترې راخیستي دي چې په هغه کې مثلا 640 په 480 ده چې د دې مطلب دا چې په یو هر انچ کې به 640 په 480 پکسلز موجود وي. مثلا دا دویم د چې 920 په 420 کې ده او 920 په 580 کې دا ریزولوشن شو. د دې ته سټنډرډ ویډیو ویل کیږي. همیشه کله چې غواړئ یو سټنډرډ ویډیو جوړه کړئ نو دوستانو بیا به دغه سکرین ریزولوشن ورته انتخابوو. بل پکې اکسپټ ریشو ده. اکسپټ ریشو بیا د سکرین سایز ده. دغه ویډیو چې موږ تاسو جوړو مثلا 6 په 40 کې یا 40 په 80 کې دا په کوم سکرین کې باید وښودل شي یا د کوم سکرین لپاره موږ جوړو دې شي ته اکسپټ ریشو ویل کیږي. دا د سکرین اندازه ده یعنی 4 په 3. مثلا که سابقه تلویزیونونه موږ تاسو وګورو کوم چې لاس کاله مخکې استفاده کېدل یا بعض خلک اوس هم استفاده ترې کوي او هغه تقریبا 4 کونجه تلویزیونونه وو. مثلا دا که د یو تلویزیون سکرین وګورو نو زیاتره تلویزیونونه سابقني کې موږ تاسو وګورو هغه د 4 کونجه شکل لري یعنی هغه به څو وي بار به 4 وي او جګوالی به 3 وي. دا یو سټنډرډ اندازه ده چې کله موږ تاسو داسې یو سټنډرډ ویډیو جوړو چې هغه بیا په داسې تقریبا 4 کونجه غوندې سکرین کې پلی کوو یا د دغه تلویزیون لپاره جوړو نو موږ تاسو باید اکسپټ ریشو په نظر کې ونیسو. اکسپټ ریشو مطلب دا چې مثلا دا 4 وي او جګوالی 3 وي 4 په 3 کې دا بیا یو په بل تقسیمو مثلا دا به 3 شي. که چېرته زه لاړ شم کالکولیټر هم خلاص کړم ماشین د حساب هم خلاص کړم که 4 تقسیم په 3 کو نو جواب یې څو راشي 1.3. یعنی که موږ تاسو یو ویډیو جوړو د دغه سکرین لپاره دا خو 4 په 3 ده مثلا له دې نه غټ سکرین چې هر څومره غټ سکرین وي که داسې یو سټنډرډ ویډیو جوړو چې هغه موږ تاسو خپل په ځله باندې په یو سکرین واړو شو کو سکرین اندازه باید موږ تاسو بیا اکسپټ ریشو په نظر کې ونیسو. یعنی بارې چې دا او د جګوالی چې دا باید یو په بل تقسیم شي او اندازه 1.3 چې کله چې 1.3 شوه نو دا به زموږ اکسپټ ریشو 4 په 3 وي او دا به په هغه سکرین کې بیا فټ ښکاره کېږي. سکرین که بیا هر څومره لوی وي باید وکړي چې مثلا دا 4 متره وي دا به 3 متره وي دا مثلا 4 انچه وي دا به 3 انچه وي یعنی دغه به یو سټنډرډ اندازه وي چې کله دا په دې تقسیمو نو موږ تاسو ته باید 1.3 جواب راکړي. نو کله که یو ویډیو چې موږ جوړو چې هغه د ډېر غټ سکرین لپاره وي یا ډېر واړه سکرین لپاره وي نو بار به په هایټ باندې تقسیموي. مثلا زه یو غټ سکرین جوړوم ماته اوس دا نه معلومیږي چې دا به سټنډرډ وي که نه مثلا داسې یو غټ سکرین مې جوړ کړو دا ماته نه معلومیږي چې دا سټنډرډ ده که نه نو زه به د دې بار واخلم په دې به یې تقسیم کړمه ماته باید جواب 1.3 راکړي. کله چې 1.3 راکړو سټنډرډ ده که 1.3 رانه کړو سټنډرډ نه ده. دې شي ته اکسپټ ریشو ویل کېږي. نو دا چې و سټنډرډ ریزولوشن. د سټنډرډ ریزولوشن نه وروسته ایچ ډي ریزولوشن یعنی کیفیت بهتر شو. څومره چې ما درته ویل ریزولوشن زیاتیږي هغومره یې کیفیت هم ښه کېږي او اندازه هم زیاتیږي. نو بیا ایچ ډي ویډیوز جوړې شوې. ایچ ډي ویډیوز ریزولوشن 1280 په 920 کې ده. د دې اکسپټ ریشو بیا 14 په 9 کې ده. د نن سبا سکرینونه که موږ وګورو دا مینې نسبتا سابقه ته داسې لږ غونته برداره دي داسې لږ وایټ دي تقریبا داسې یو شکل لري نسبت سابقني ته داسې لږ یې بار زیات ده. نو دا ځکه چې د اکسپټ ریشو 14 په 19 ده یعنی ویډ به 14 او هایټ به 19 وي. دا 14 وکړئ خط ولیکم پکې دا 14 او دا هم نه دا به دا سټنډرډ اکسپټ ریشو ده. یعنی که زه یو ویډیو جوړوم خپل په خوښه باندې یو داسې سکرین لپاره چې هغه سکرین ډېر غټ وي یا داسې چې هغه سکرین ډېر وړ وي نو زه به همیشه دغه اکسپټ ریشو په نظر کې نیسم. یعنی داسې یو ویډ به ورته انتخابوم او داسې یو هایټ به ورته انتخابوم چې کله یو په بل باندې تقسیم کړم مثلا که زه 14 په 9 باندې تقسیم کړم ماته به جواب 1.9 راکړي.
نو زه به داسې چې کله زه یو خپل په زړه سکرین لپاره یو ویډیو جوړوم چې هغه سکرین ډېر غټ وي یا ډېر وړ وي زه به ویډ اور هایټ داسې ورته انتخابوم چې کله یو په بل باندې تقسیم شي ماته جواب 1.7 راکړي کله چې 1.7 جواب راکړي نو د دې اکسپټ ریشیو چې د 14 په 9 کې ده او دا یو سټنډرډ ویډیو ده نو هغه ویډیو که موږ په دې سکرین کې بیا پلی کوو نو دا به په دې کې پورا ښکاره کیږي یعنی که بعضې ویډیوګانو ته تاسو پام کړی چې په بعضې سکرینو باندې پلی کوي یا له سره توروالی لري یا له دې طرفه یا له دواړو طرفو لږ لږ توروالی لري ویډیو داسې منځ کې ښکاره کیږي یا له دې طرفه توروالی لري یا له دې ځکه چې هغه کې اکسپټ ریشو په نظر کې نه ده نیول شوی نو که موږ تاسې اکسپټ ریشو په نظر کې ونیسو مثلا که یې د سکرین لپاره وي دا اکسپټ ریشو په نظر کې ونیسو که یې د سکرین لپاره وي دا په نظر کې ونیسو نو کله که دا ویډیو بیا په دوه سکرینو باندې ښکاره کوو نو پورا به ښکاره کیږي یعنی هیڅ تور ځای به پکې نه ښکاره کیږي دې شي ته اکسپټ ریشو ویل کیږي نو د ایچ ډي ریزولوشن لپاره اکسپټ ریشو 14 په 9 کې انتخابیږي ایچ ډي ریزولوشن لپاره موږ تاسو دا نوم هم استعمالولای شو چې 920 پکسل 920 پکسل مطلب دا ویډیو چې د ایچ ډي ده یعنی 1280 په 920 ده او د سټنډرډ لپاره بیا 480 کچې یو ویډیو سره مثلا کوم له انټرنیټ نه کوم ویډیو ډاونلوډ او په کې بیا ریزولوشن نه په دغه نوم لیکل شوی یا مثلا ور سره لیکلی 480 دې مطلب دا چې د سټنډرډ ویډیو ده یعنی ریزولوشن نه به په دغه منځ کې وي او که چیرې 920 ور سره لیکل وي د مطلب دا چې د ایچ ډي ویډیو ده او ریزولوشن به دومره وي او که لا 80 پکسل لیکل وي د مطلب دا ویډیو فل ایچ ډي ده فل ایچ ډي وینه 920 په 1080 کې ده لکه چیرې 1080 لیکل وي موږ تاسو باید پوه شو چې دا فل ایچ ډي ده یعنی بیت به 920 او په 1080 کې وي که چیرې دا وي د ته 2K وایي او که دا اندازه وي د ته 4K بعض خلک دې ته هم 4K وایي او دا هم 4K نو د 4K اندازه ډیره زیاته ده او د دې اکسپټ ریشو 14 په 9 ده او د دې بیا یو په 1.9 باندې ده نو دا سکرین ریزولوشن نه دی چې نن سبا ډیر زیات استعمالوي هغه دوستان چې د یوټیوب لپاره ویډیوګانې ریکارډوي نو هغه کولای شي چې ایچ ډي یا فل ایچ ډي ویډیوګانې جوړې کړي نو که ایچ ډي جوړې کو کیفیت نن سبا د ایچ ډي هم ډیر ښه ده فل ایچ ډي هم ډیر ښه ده خو فل ایچ ډي په نسبت سایز کې بیا له ایچ ډي نه لږ زیات وي نو دا ایچ ډي او فل ایچ ډي او د ریزولوشنز معلومات چې خدای دې وکړي چې په دې پوه شوي یاست اوس راځو پریمیر ته کله چې موږ تاسو پریمیر خلاص کو زه به دا پروجیکټ چې ما مخکې خلاص کړی وو دا به بند کما بیرته بل سره پروجیکټ خلاص کما کله چې موږ تاسو نوې پریمیر خلاص کو موږ تاسو په دغه سکرین راشي دا پروجیکټ به کلوز شي ترڅو نوې نو کله دوستانو چې موږ تاسو پریمیر اول ور خلاص کو موږ تاسو په دغه ویلکم سکرین ووینو ویلکم سکرین به راته راشي په دې کې موږ تاسو سره نیو پروجیکټ اوپن پروجیکټ دی که چیرې موږ تاسو غواړو چې له شروع نه کار وکړو مثلا یو نوې پروژه جوړو نو موږ تاسو کولی شو نیو پروجیکټ نه استفاده وکړو او که مخکې کار کړی وي سیف کړی مې وي غواړو چې هغه خلاص کړم نو بیا اوپن پروجیکټ نو زه مثلا نیو پروجیکټ جوړوم نوې یو ویډیو ایډیټینګ کوم پروجیکټ نوم هر نوم چې دلته ورکوئ دلته به یو نوم ورته ورکوم مثلا زه نوم ورته ورکوم فرست پریمیر ویډیو دا مثلا یو نوم ورته ورکو چیرته سیو کوئ دا لوکیشن ده هر ځای کې چې سیو کوئ دلته لوکیشن ورکوئ چې بیا آینده کې که غواړو چې په دې ویډیو کې تغیرات راولو نو صرف دا به سورس فایل وي خلاصو به یې تغیرات به پکې راوستلی شو په دې کې بعضې معلوماتونه دي چې دا به وروسته درته تشریح کوم فعلا به دلته نوم ورکو او دلته به لوکیشن ورکو اوکې به کلیک کړو کله چې موږ تاسې اوکې کلیک کړو نو زموږ ستاسې پروجیکټ به په دې فرست پریمیر ویډیو نامه باندې جوړ شي او دلته موږ تاسو ته یو لیاوټ خلاص شي د لیاوټ کې موږ تاسو ته بعضې پانلونه دي دې شکلو ته پانل وایي مثلا دا د سورس پانل په نوم پروګرام پانل پروجیکټ پانل او بل ټایم لاین پانل دا ټول پانلونه دي چې ویډیو ایډیټینګ به موږ تاسو په دې کې کوو او دا ټول باکس ده نو دوستانو دغه څلور پانلونه ډېر زیات ضروري دي چې موږ تاسو کله ویډیو ایډیټینګ کوو نو دا څلور پانلونه باید خلاص کړو چې پکې پروجیکټ شو سورس شو پروګرام شو او ټایم لاین شو او ترڅنګ د تغیرات راوستلو لپاره باید ټول باکس هم ولرو نو دا ډیفالت ویو ده کله چې موږ تاسو پریمیر د اول وار لپاره خلاص کړو پروجیکټ پکې خلاص کړو موږ تاسو ته به پانلونه په دغه شکل راځي دا پانلونه موږ کولای شو چې تغییر کړو مثلا کوم پانل چې زه یو ځای کې غواړم بل ځای هر ځای کې کولای شم مثلا که زه پانل غواړم دلته راولم دلته راوستلی شم دا پانل غواړم دلته راولم هلته هر پانل چې هر ځای کې زه غواړم کولای شم چې ګویز مثلا پروجیکټ پانل هم دلته غواړم پروجیکټ هم دلته راشي هر یو خپل پسله کولای شم که کلوزوم کلوزولای شم مثلا دا پانل هم کلوزوم دا پانل هم دلته کولای شم چې ورته کلوز پانل تر څو راته کلوز شي او ترڅنګ دلته بعضې نور لیاوټونه هم شته اوس که دې ته متوجه شو فعلا ایډیټینګ کلیک کوو نو ایډیټینګ کې موږ تاسو ته سورس پروګرام هغه پانلونه ښکاره شو که مثلا زه کلر کلیک کوم
نو کلر کې بیا ویني سورس، پروګرام، سیکوینس او پروجیکټ ترڅنګ دلته ورسره د رنګ لپاره هم بعضي آپشنونه خلاص شو. که ایفیکټس کلیک کوم دا به ایفیکټس ورک سپیس ماته راولي، یعنی بیا هم ګوره دا څلور شیان په ځای دلته ایفیکټس ورسره راغی. که بیرته ایډیټینګ کلیک کوم چون ما ایډیټینګ کې تغیرات راوستي دي نو ماته به بیرته خپل لیاوټ ښکاره شي. او دا شیان دلته هم شته که چیرې وینډو منیو ته راشو ورک سپیس کلیک کوو دلته هم دوستانو ټول هغه نومونه چې دلته هم درلودله ورک سپیس لپاره دلته هم لرو. که کلر غواړم کلر کلیکولی شم، که ایفیکټ، که ګرافیکس. او که غواړم چې بیرته اول حالت ته راشي نو بیا ریسیټ ټو سیو لیاوټ کلیک کوو. کله چې زه ریسیټ ټو سیو لیاوټ کلیک کوم نو هغه اولنی شکل چې ما خلاص کړی وو سورس، پروګرام، پروجیکټ، ټایم لاین دا به ټول ماته بیرته د ډیفالت شکل باندې ښکاره شي او زه به کولی شم چې یو ویډیو ایډیټینګ ورباندې وکړم. نو دا انټرفیس شو. بیا راځو د فانلو معرفي ته چې موږ تاسې ما ویله چې ویډیو ایډیټ کوو نو دا څلور پانلونه ډېر زیات ضروري دي. په دې کې اول پروجیکټ پانل ده. پروجیکټ پانل چې کله غواړو موږ یو ویډیو خلاصه کړو، مثلا ما سره ویډیو کلیپس دي، عکسونه دي، عنوانونه دي، زه غواړم چې هغه خلاص کړم تر څو ویډیو ایډیټینګ پکې وکړم نو هغه به زه په پروجیکټ پانل کې خلاصوم. پروجیکټ پانل کې خلاصېدو لپاره زه کولی شم چې په دې منځ کې ډبل کلیک وکړم تر څو ماته دا اوپن راشي، زه له دې ځای نه اوپن کړم، یا کول چې فایل منیو ته لاړ شم، په فایل منیو کې امپورټ کلیک کړم، امپورټ تر څو راته خلاصي او یا شارټ کټ استفاده کوم کنټرول آی. دا ټولې لارې دي که غواړئ چې فایل خلاص کړئ ویډیو اډیو له دې ځای نه خلاصولی شئ. مثلا زه دلته بعضې ویډیو فایلونه لرم غواړم چې هغه ترې خلاص کړم، د فایل ډبل کلیک کوم اوس ګوره دا به دلته خلاص شي. که غواړم چې کوم عکس هم خلاص کړم مثلا دلته ډبل کلیک کوم، ما سره دلته عکسونه دي، مثلا دا عکس ته زه غواړم خلاص کړم، ډبل کلیک ورباندې وکړم نو ګوره دا عکس هم خلاص شو. نو کوم شیان چې کوم کلیپس کوم ویډیوګانې چې موږ غواړو تغیرات پکې راولو دا به ټول په پروجیکټ کې خلاصوم. لکه اوس ګوره دا ویډیو هم خلاصه کړه، دلته کلیک ورباندې ونیسم کولی شم چې دلته هر نقطه وګورم او چون عکس مې خلاص کړی و نو عکس هم راغی. نو فایلونه، کلیپس، هر څه چې خلاصوو دا به په پروجیکټ پانل کې خلاصوو. پروجیکټ پانل نه وروسته به بیا سورس پانل ته وړو. مثلا که زه غواړم چې دا ویډیو لږ کټ کړم، ټوله ویډیو نه غواړم، لږ یې کټوم، مثلا لږ له شروع نه کټوم، لږ له اخر نه کټوم، یا بعضې ځایونه پکې نښاني کوم نو د دې لپاره زه بیا سورس پانل استفاده کوم. نو په دې به ډبل کلیک وکړو، کله چې زه په دې ویډیو ډبل کلیک وکړم دا به سورس پانل ته خپله راشي، یا به ډبل کلیک ورباندې وکړو یا به کلیک پې ونیسو راکش به یې کړو، کلیک بل ته خوشې کړو هغه به سورس پانل ته راشي. سورس پانل کې دلته موږ تاسې ډېر زیات کنټرول لرو چې د کنټرولز به وروسته درته معرفي کوم، خو دلته زه کولی شم چې ویډیو بېرته وګورم، هر سین یې وګورم، کاټ یې کړم، هر تغیرات پکې زه وغواړم تغیرات پکې راوستلی شم. نو خلاصوو به یې پر سورس پانل کې، له هغه نه په وبښئ پروجیکټ پانل کې، له پروجیکټ نه به یې سورس ته راولو، له سورس نه د دې لپاره چې موږ ته فاینل ویډیو جوړه شي سیکوینس ته به یې راولو. اوس ګوره دلته لیکلي ډریګ میډیا هیر ټو کریټ ا سیکوینس. نو اوس فعلا لپاره به زه په دې کلیک ونیسم، راکش به یې کړم دلته سیکوینس ته، نو چې کله زه دلته کلیک خوشې کړم اول وار لپاره به سیکوینس دلته خپله جوړ شي. دې ته سیکوینس وایي. سیکوینس مطلب داسې د ترتیب یو مرحله چې موږ تاسې به دلته ویډیوګانې یو کلیک په ترتیب سره ږدو، مثلا کوم کلیپ اول غواړم، کوم کلیپ دویم غواړم، کوم دریم غواړم، دلته به یې زه سلسله وار یعنی سیکوینس باندې ږدم، په هماغه سیکوینس ماته ویډیو جوړیږي. مثلا دا ویډیو وګورئ دلته یې شروع شوه دلته یې ختم، دا ټول کلیپ شو، دا یې ویډیو ده، دا یې اډیو ده، چون دا دواړه لري نو دلته اډیو ویډیو دواړه راته ښکاره کېږي. نو دې ته سیکوینس وایي چې موږ به ټول فایلونه اخلو، دلته به یې په سیکوینس کې ږدو. مثلا دا سیکوینس شو، اوس دلته په پروګرام پانل کې به بیا راته ریزلټ ښیي، یعنې زموږ آخري ویډیو به په پروګرام کې راته ښیي. دلته زه هر کلیپ جدا جدا کتلی شم، دلته زه ټول کلیپونه چې په سیکوینس کې کېږدم دلته به یې راته ښیي. مثلا دا د دې ځای نه شروع شوه او تر دې ځای. اوس مثلا کله دا ویډیو ختمیږي ګوره تر دې ځای که زه پلی کړم له دې نه وروسته چون نور دې خواته څه شی نشته نو دلته به په سکرین ماته هېڅ شی نه ښکاره کېږي. که غواړم چې په څنګ کې مثلا عکس راولم نو زه د عکس باندې بیا ډبل کلیک کوم، دا به مینې سورس پانل ته راشي، له دې نه وروسته کولی شم چې دلته یې ټایم لاین ته راولم. مثلا که زه یې دې تر څنګ کېږدم نو وینئ دا کلیپ جدا شو، دا کلیپ جدا شو، نو که زما پوینټر دلته راشي دلته به ویډیو وي، له دې نه وروسته به ماته عکس ښکاره کېږي. نو دې شي ته سیکوینس وایي چې زه به خپل ویډیو کلیپس ټول دلته په سیکوینس باندې ږدم، چې کوم اول راځي اول به مثلا که کوم کلیپ اول غواړم هغه به اول ږدم، چې کوم دویم غواړم دویم، دریم، څلورم، دلته به ماته فاینل ویډیو ښکاره کېږي په پروګرام پانل کې، تر څو موږ وکولی شو چې پوه شو چې دا زما آخري ریزلټ. نو دوستانو دا شی اوس موږ ستاسې نن د پریمیر معرفي، خدای دې وکړي چې ویډیو ستاسې د استفادې وړ ګرځېدلې وي. نو که چېرې ویډیو خوښه شوې وي دوستانو چینل درسره سبسکرایب کړئ او دوستانو سره یې هم شریک کړئ تر څو هغه هم د استفادې وړ هم وګرځي. او که چېرې کوم سوال یا پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې دوستانو په یوټیوب کې همدلته لاندې په کمنټ کې راته پرېږدئ، نو زه به انشاءالله ستاسو سوالو ته حتما جوابونه درکړم. نو د فعلا لپاره همدا درس و. ښه ورځ ولرئ، تر بل وخته پورې ښه وخت.